چې دی د هغه نیک عمله کسانو سره ډېر کیني پاسي د ده ډېر وخت په جومات کې د ده ډېر وخت په درسونو کې د ده ډېر وخت په عباداتو کې دی داسې د هغه دینداره سره کیني د هغه رښتیني سړي سره کیني بیا پوه شي چې دی سړی هم دقه دی ځکه دا خبره یاده کوي درته فایده ذکر کړم چې څنګه وي د داسې کسانو سره به خوشحاله او چې کله داسې کسانو سره په مجلس کې ګیر شوي چې د هغوی لاره او ستا لار جدایي بیا به تنګېږي او دا زموږ تجربه ده الحمدلله چې کله داسې مجلس ته ورشو چې د هغوی طور طریقه جدایي او د دین نه لري نو سړی وایي چې یالله کله به دې مجلس ته وسوځمه نه طبیعت یې نه لګي د هغوی سره شکل او صورت هم د هغوی په شان نه وي خبرې هم د هغوی په شان نه وي د هغوی ځان له خبرې دي د هغوی ځان له دنیا مسلې دي څوک کنځلې کوي څوک د فلم خبره کوي څوک د سندرې خبره کوي څوک د نشې خبره کوي څوک والعیاذ بالله د فحاشۍ خبره کوي د یو بل خور مور کنځي او څوک لګیا د پالتو ګپ شپ سپک ګپ شپ لګوي یو بل به اوچتۍ لګوي او څوک څه وایي او څوک څه وایي او څوک سړی پکې ډیزې ته راورځي چې الله اوس څه وکړم دغه شان چې کله په دوی کې یو سړی د دیندارو کې ګیر شي که نه د ده هم سا ډوبېږي چې کله دی د دیندارو په منځ کې کښېني او وګوري چې یاره دا خو ټول دا خو هغه مولیان دي او صوفیان دي او د دوی خو دغه خبرې دي الله وایي او پیغمبر وایي او ذکر او اذکار او مسله او د دین او که ګپ لګوي هغه هم په حدودو کې او که هغه روټۍ هغه طریقې د هغې هم ځان له یو طریقې دی دلته هم تنګېږي ولې ځکه چې د ده لار او د هغوی لار جدا ده د د یو بل سره وخت نشي تېرولی د دوی که صرف د یو بل سره هغه ناسته پاس دی هغه هم د ضرورت ناسته پاس دی هغه هم خادي شي چې د هغې نه بغیر ګزاره نه کي نور هغه ناسته پاسته دوی د یو بل سره نه کوي اکثر چې جوور پکې ورننوځي او ملګری ورته ووایي چې او دا زما ملګری دی او زه د سره په مخه کښېنم پاسم نو څنګه چې ستا طور طریقې همدقه شان کسانو سره به خوشحاله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې یو سړی د ملګري په مذهب باندې ده معنی دا دی چې دا ملګری په تا باندې اثر کوي لازم د باندې اثر کوي لازم د باندې اثر کوي دا زه منم نه چې ملګری اثر نه کوي او که چېرته ملګري اثر نه کولی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا خبرې کړې نه د دې خبرې څه مطلب دی چې ملګری د ملګري په مذهب باندې مطلب دی چې اثر یې پرې کړی ځکه خپل مذهب ته راړولی که اثر یې نه کولی نو بیا خو دې د هغه مذهب ته نه راوړي او د هغه لارې ته نه راوړي پښتو کې مشهور متل دی وایي چې د ډم په ګاونډ شي ملا به شي ډم به شي او چې د ملا په ګاونډ شي نو ملا به شي دې دا مطلب نه دی چې ته په رښتیا د ملا په ګاونډ شي عالم به درنه جوړ شي مطلب د دې دا دی دې خبرو چې څنګه کسانو خوا کې اوسېږي د هغوی به د باندې اثر وي که پوره ملا درنه جوړ نه شي خو څه نه څه مسلې خو به یادې کړي که نه دینداره په خوا کې اوسېږي که نور څه نه وي وعظ او نصیحت خو به راته کوي که نه د منځه خو به راته وایي که نه ور خو به راته ټکوي د منځه په وخت کې که چې ته غلط کار په تا کې ویني په کور کې دې ویني په ملګرو کې دې ویني تا ته به وایي د کور په خوا کې د بدعمله ملګري که ته به راکېږي تا ته به نصیحت کوي چې دا خلک ګوره ښه خلک نه دي نو دغه شان چې د ډم په ګاونډ شي او ټوله ورځ دغه ډنګه ډوته لګېدلي او ته یې اورې یو ورځ به ورسره تم شروع وکړي ځکه چې په مخه چې اورې او په غوږونو دې لګي نو خو ورو ورو سره زړه کې ځای جوړېږي زړه کې ځای جوړېږي او شیطان ګورې एकदम تا د ګمراهۍ طرف ته نه اړوي ګورې شیطان داسې قمقل مه ګڼي چې تا پسې एकदम راشي او تا ته وایي چې کفر وکړه کافر شه داسې نه وایي تا ته شیطان کله ناکله به شیطان تا ته یو کم سل دروازې د خیر کولاو کړي او سلمه دروازه به یې راته د شر کولاو کړي نو یو کم سل دروازو باندې به دې را دننه کړي چې په دې سلمه دې ور دننه کړي دومره لرې به دې راتاو کړي چې تا په ګمراهۍ کې ور واچوي एकदम شیطان تا ته دا نه وي چې راشه بوت ته سجده ولګوه او راشه شرک وکړه او راشه کفر وکړه رو رو به دې هغه طرف ته اړوي دا ګناه نه ده دا رو رو د انسان په زړه کې ځای نیسي لکه اوس ته په دې باب کې سخې چې وایي دا سندرې اورېده او دا ډمتوب دا حرام دی دې نه ځان لرې ساتل پکار دا ستا صحیح موقف دی خو چې کله یو ورځ تا واورېدي او لږ پې غلی شو نو اوس ګوره لږ معمولي ځای پیدا کړو
ځکه چې نور کله ته ډېر سخت وي او بلکل دې غوږ نه ایښودو خو نن دې لږ معمولي نرمي دې وکړه سبا له د دې نه زیاته بل اوس د دې نه زیاته بیا د دې نه زیاته بیا د دې نه زیاته او بیا کیدای شي د هغه بعضو په شاني ووایي چې سندرې د روح غذا ده یو ورځ به دا فتوا ورکړي چې سندرې د روح غذا ده په دې کې دې کې څه چل دی پس د څه د لاسه سندرې حرامي د ګورو نو ګناه رو په سړي باندې اثر کوي دا بد عمله ملګري اکدم تا نشي بېدینه کولی خو رو دې بېدینه کوي رو دې بېدینه کوي او په دې باندې ښکلی مثال ابو طالب ته وګوره د مرګ په وخت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته څه وویل کلمه ووایي زه در سپاره شو خوا کې چې کوم بد عمله ملګري ناست وو هغوی ورته دقه خبره بار بار کوله وې اترغبو عن ملة عبد المطلب خلک د عبد المطلب د مذهب نه اوړي آخره کې ځان شرمې پرېږدي د پلار مذهب اخرنۍ خبره هغه ده وکړه چې زه د عبدالمطلب په مذهب یم او دې سره دې حساب ووتو دا ګوره د بد ملګري یو ښه مثال دی چې هغه ابو طالب یې کلمې ته پرېنغه نو المرء على دین خلیله دې حدیث پورې ما خبره کوله چې یو سړی د ملګري په مذهب باندې دی وګورئ چې دا ملګری څنګه دی بس دې دقه شان دی